بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به انشاءالله نیو ګروپ وایو چې هغه ته وایي سټایل ګروپ. درالم مایکروسافټ ایکسل ته. دې کې موږ سره دی سټایلز ګروپ. سټایل وایي ډول ته، قسم ته یا ډیزاین ته. دې کې موږ سره درې مین کمانډز دي: کنډیشنل فارمټینګ، فارمټ از ټیبل او سیل سټایل. کنډیشنل فارمټینګ مطلب شرطي فارمټینګ. زه غواړم چې په یو رینج باندې یا په یو څو سیلونو باندې داسې یو کنډیشنل فارمټینګ اپلای کړم چې زه غواړم فار ایگزامپل که یو سیل هغه غټ شي د دغه عدد څخه ماته دغه ډیزاین درته ورکړه، یا فار ایگزامپل یو سیل وړوکی شي له دغه عدد څخه ماته دا ډیزاین ورکړه، یا په هغه سیل کې دې دغه ټکس موجود وي دا ډیزاین درته ورکړه، یا په هغه سیل کې دې دغه ډیټ موجود وي دا ډیزاین درته ورکړه. دغه شان فارمټینګ موږ کنډیشنل فارمټینګ کې ورته ورکولی شو. لایک فار ایگزامپل دومره ځای ما ورته انتخاب کو، زه غواړم چې په دې باندې یو کنډیشنل فارمټینګ اپلای کړم. زه به راشم کنډیشنل فارمټینګ ته. دې کې اول موږ سره هایلایټ سیلز رولز دي. هایلایټ سیل رول مطلب دا دی چې دې ځای کې موږ سره ګریټر دین، لیس دین، between، equal to، ټکس that contain a date occurring and duplicate values موجود دي. ګریټر دین مطلب چې لوی وي د دغه عدد څخه. په دې باندې کلیک کوم نو ګوره موږ ته دغه شان یو باکس راته راکړو. دې ځای کې ورته زه عدد لیکم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې هغه سیل ماته انتخاب کا چې کومه سیل لوی وي د 200 نه. کوم ډول فارمټ درته ورکي؟ لایټ ریډ فیل وذ ډارک ریډ ټکس دغه شان درته ورکي، یلو فیل دی وي یا گرین فیل دی وي یا لایټ ریډ فیل دی وي، ریډ ټکس دی وي، ریډ بارډر دی وي، کنه خپل درته ورکي. زه ورته یلو فیل دی وي خو ډارک یلو ټکس دی ورسره وي. دا مې اوکې کلیک کو. زه چې اوس دې کې عدد لیکم چې فار ایگزامپل 100 مې ولیکو دا به راته فارمټینګ نه اخلي. فار ایگزامپل 200 مې ولیکو دا به هم نه اخلي ځکه ما ورته ګریټر دین ورکړی دی چې لوی وي د دغه څخه. 201 مې ورته ورکړه دا به راته همغه شان فارمټینګ والي. فار ایگزامپل 400 مې ورته ورکړه دا به راته واخلي، 120 مې ورکړه دا به نه اخلي، 300 مې ورکړه دا به هم نه اخلي، 300 به واخلي راته. صحیح ده که دا مې ورته بیا انتخاب کو. زه غواړم چې دغه رول ورڅخه کلیر کړم. زه بلته راشم کلیر رولز ته او کلیر رول فرام سلیکټډ سیل ته به راشم. بله خبره موږ سره په دې کې لیس دین ده. لیس دین مطلب دا دی چې وړوکی وي د دغه عدد څخه. زه ورته وایم چې هغه عدد ماته انتخاب کا چې کوم وړوکی وي د 100 څخه. تا ته وایي چې دې کې یو عدد دی. زه ورته وایم هغه عدد ماته انتخاب کا چې هغه وړوکی وي د 1.5 څخه. تا ته وایي چې دې کې 3 عددونه دي. کوم شان ډیزاین ورته ورکړي؟ دا شان وي فار ایگزامپل دې ډول کې وي یا دې ډول کې وي، کوم ډول چې تاسو غواړئ هغه ورته ورکړئ. یا که فار ایگزامپل کسټم فارمټ ته تاسو راشي نو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې فارمټ هم ورته انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې سنګل انډرلاین دی وي او همدا شان دغه شان ټکس دی ولري او بورډر دی هم اوټسایډ ولري. اوکې مې کلیک کو، ماته همغه شان ډیزاین درته واخیسته. یا زه ورته وایم چې نه دا هر څه ایسته کا، دا ورته نه وکړه، دا خو هم اتوماتیکلی شو. زه ورته وایم چې ټکس دی ماته په دغه ډیزاین کې وي. اوکې مې کلیک کو، ماته په همغه ډیزاین کې راځي. خو اوس کینسل زه ورته والم ماته به هغه رول ورباندې اپلای نشي. همدغه شان تاسو په دې کې ورته سیل هم انتخابولی شئ. صرف داسې خبر نه ده چې تاسو دې ځای کې ورته لیکئ. لایک فار ایگزامپل زه ورته دې ځای کې سیل انتخابوم چې دا سیل. زه ورته وایم چې په دې سیل کې کوم عدد لیکل کېږي د هغې څخه واړه ماته انتخابوه. کوم شکل کې؟ زه ورته وایم فار ایگزامپل ګرین فیل وذ ډارک ټکس کې. صحیح شوه؟ دا مې اوکې کلیک کړو. زه دلته راځم، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 100 نه چې کوم ورکوټ وي هغه ماته انتخاب کړه. ماته یو انتخاب کړو. 200 نه واړه وي تا ته وایي دا، 250 نه واړه وي تا ته وایي دا، 500 نه واړه وي تا ته وایي دا ټول دي. صحیح ده که نه؟ دغه شان تاسو په دې ټولو کې سیلونه هم ورته ورکولی شئ چې دغه سیل که چیرې دغه سیل څخه واړه عددونه وي، دغه سیل څخه غټ عددونه وي، یا دغه دوه سیلونو څخه دې کې تاسو ورته 2 سیلونه انتخابولی شئ چې بیټوین د دغه 2 عددونو ترمنځ وي. زه به دا ول کلیر کړم. راځم بیټوین ته. زه ورته هغه عدد ماته انتخاب کړه چې کوم د 100 او 300 منځ کې دی. تا ته وایي چې دغه عدد وي. هماغه خبره ده کوم فارمټینګ ورته ورکول غواړئ دا هماغه خبره ده. کینسل، دا مې کینسل کړو. همدغه شان ایکول ټو زه ورته هغه عدد ماته پیدا کړم چې هغه مساوي د 120 سره. تاسو ته دا پیدا کړو. خو یاد ساتئ چې کنډیشنل فارمټینګ دا پرینټیبل دی، دا به پرینټ کېږي. او بله خبره په دې کې دا ده کنډیشنل فارمټینګ موږ فایندینګ دپاره هم استعمالوو چې دې کې موږ یو ویلیو فایند کړو، یو عدد پکې فایند کړو، یو ټکس پکې فایند کړو. دا موږ د فایندینګ دپاره هم استعمالوو. لایک فار ایگزامپل دې ځای کې موږ سره لارج نمبرز دي. لایک موږ سره یو فنکشن ده از ایکول ټو رینج بیټوین. باټم مې فار ایگزامپل 100 ورته ورکو او ټاپ مې فار ایگزامپل 10,000 ورته ورکو. کنټرول انټر، دا ماته په دې ټولو کې راغلی. زه به ډیلیټ بټن وهم ماته به اتوماتیکلی دا اپډیټ کېږي. ډیلیټ بټن دا به ماته اپډیټ کېږي.
یا F9 کی په تر باندې هم تاسو کولای شئ دا اپډیټ کی. خو اوس ما سره ریکارډینګ اون دی که زه F9 پریس کړم زما ریکارډینګ پاس کیږي. زه به څنګه چل کوم دا ورته انتخاب کوم کنټرول C کاپی Alt E S V انټر. دا اوس ما سره از ویلیو پیسټ شو. اوس نه په ډیلیټ سره اپډیټ کیږي او نه F9 سره. زه به دا ورته انتخاب کوم. زه تم چې په دې کې ماته هغه عادت انتخاب کا چې کوم د 15000 نه والا تر 6000 په منځ کې وي دغه دواړو ما بین کې وي. زه به راشم بټوین ته دې ځای کې به ورته 15000 ولیکم او دلته به ورته 6000 ولیکم. نو ماته دغه عددونه راکړه. ماته وی چې دغه د 50 او 6000 ترمنځ دي. یا زه ورته چې هغه عددونه ماته پیدا کا چې کوم 4999 او 6000 ترمنځ وي. تا ته وی چې دغه عددونه دي. دا هماغه خبره ده چې کوم شکل د تور کوله کینسل دا مې کینسل کړ. همدغه شان بل خبره موږ سره به دې کې څه شي ده ټیکس دټ کنټینټ. زه ورته هغه عددونه ماته پیدا کړه چې په کوم کې صفر موجود وي. زه به صفر ورته ولیکم. دې ټولو عددونو کې صفر موجود دی خو دا اصل کې ټیکس دپاره پکار راځي چې کوم ځای کې تا معلومات لیکلي وي نومونه دې لیکلي وي د پروګرامونه لیکلي وي. زه ورته هغه پروګرام ماته پیدا کړه چې کوم کې ام راځي. تاسو به ام ورته ولیکئ. صحیح شوه. یا زه ورته وایم چې ماته هغه نوم پیدا کړه سټیرکس فار ایگزامپل چې اخر کې ډي راځي. تاسو به دغه شانو ته لیکئ. یا فار ایگزامپل ما ورته 4 ولیکو. صحیح شو. دا مې بیا کینسل ورته واخیستو. بیا زه رالم اډیټ اکورډینګ ته کنټرول سیمیکالن ته ما نننی ډیټ راوستو. دا مې فار ایگزامپل بره ډرګ کو. دا مې فار ایگزامپل لاندې راوستو. دا دغه شان. اوس زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته ډیټ پیدا کړه. اډیټ اکورډینګ باندې به زه کلیک کوم. یسټرډے مطلب پرون ډیټ ماته راکړه. ټوډے مطلب نن راته راکړه. ټومارو مطلب سبانه راته راکړه. in the last 7 days په last 7 days راته راکړه. last week راته راکړه. 13 هفته this week دغه هفته راته راکړه. next week به کومه وي next week تاته وي چې دا ده. last month کومه وه دا وه. this month کومه ده دا ده او next month به کومه وي تاته وي چې next month به دا وي. دا هماغه خبره ده چې کوم موږ مخکې ویلې کینسل. بله خبره موږ سره څه شی ده ډوپلیکیټ ویلیو. دغه رینج ورته ما انتخاب کو. زه ورته وایم چې په دې کې کوم 2 دانې ویلیو سره یو شان وي 2 نمبرونه سره یو شان وي هغه ماته انتخاب کا. زه به راشم ډوپلیکیټ ویلیو ته. نو موږ ته وایي چې ډوپلیکیټ دغه ویلیو په دې کې راغلی دي 1580 1580 280 او 280. زه ورته وایم چې کوم یو شان نه دي هغه راته پیدا کړه. یونیک باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو هغه یونیک ورته انتخاب کو. خو دا هم فایندینګ دپاره پکار راځي خپل یوزیج دا لري. ټاپ ان باټم رولز ټاپ 10 آیټمز دې کې ماته لس هغه عددونه پیدا کړه چې کوم تر ټولو لوی دي. تاسو ته وایي چې دا دي. یا ورته وایم چې 2 دانې هغه عددونه ماته پیدا کړه چې تر ټولو لوی دي یا یو راته پیدا کړه. دا هم یوزیج لري کنه. که تاسو سره فار ایگزامپل سټوډنټس لیست موجود وي تاسو وایي چې دې سټوډنټس کې فرست نمبر کم کس دی. سیکنډ نمبر را سره کم کس دی دا دی. تھرډ را سره کم کس دی دا دی. فورث کم دی. فیفت کم دی. سکسث 7th 8th 9. صحیح شو. او بیا هم دغه شان 10. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي. بل زه راځم ټاپ 10 پرسنټیج. ټاپ 10 پرسنټیج ماته په دې کې راکړه. وایي دا ټاپ 10% دي. دې باندې به څنګه پوهېږي چې دا ټاپ 10% دي. زه دلته اگزامپل در کوم چې ستاسو مایند ورباندې کلیر شي. ښه که تاسو راشئ دا ورته انتخاب کوئ او دلته راغلی ټاپ 10% زه ورته چې ماته په دې کې 30 انتخاب کړه. 30 تاته وایي چې 30 پکې دا دي. اوس دا موږ ته څنګه پته لګېږي چې دا پکې 30 دي او دا پکې 40 دي او دا پکې 10 دي. زه به دا کنټرول C کاپي کړم هلته به کنټرول V سره پیسټ کړم. دا مې انتخاب کړي. زه بلته راشم فلټر ته دا به سمالست ټو لارجست کړم او اوس به زه دا وشمارم چې آیا دا څو دانې موږ سره دي. دا 18 دانې دي. زه به دغه 9 دانې ورته انتخاب کړم. دې ځای پورې دا موږ سره 50% شو. دا موږ سره 50% شو. دې کې به زه ورته دا 9 دانې مې انتخاب کړه دا 50 شو. دا موږ سره چې شو دا موږ سره 25% شو. صحیح شو. او دغه مې ورته انتخاب کو 4 دانې دا موږ سره شو 75%. یعنی که تاسو باټم 10 ته راشئ تاسو ته به دا انتخابېږي. ګورئ ورته دا مې ورته انتخاب کو. زه دلته راځم باټم 10% ته. زه ورته وایم چې ما ته 25 راته انتخاب کړه. 25 ما تر دې ځای پورې انتخاب یا که 30 ته والا 30 ما ته تر دې ځای پورې انتخابوئ. صحیح شوه. همدغه عددونه به تاسو په دې ځای کې هم ورته وګورئ. ګورئ ورته دا به درته 30 کړم. خیر دی. دا مې ورته انتخاب کو. زه ورته وایم چې ما ته په دې کې ټاپ 10% ته زه راځم. زه ورته وایم چې په دې کې ما ته ټاپ 30% راته انتخاب کړه. نو ګورئ ورته 911 911 828 828 902 904 994
994 912 او 912 دا موږ سره ټاپ 30% دا به 70 کو صحیح ده کنه دا موږ سره ټاپ 30% که زه اوس ورته باټم 30% والما نو ماته به دا راته انتخاب کی وای ورته دا به زه انتخاب کما بلته راشم باټم دې کې ورته 30 ولیکم او دا ورته واخلم یلو دا مې اوکې کلیک دلته ورته ګوري یو سل و او یو سل دوه شپېته یو سل دوه شپېته پنځه اویا اوه اویا درې اتیا او درې اتیا هیله کوم چې په دې باندې به ستاسو مایند کلیر شوی وي همداشان زه غواړم چې دغه رول کلیر کړم نو به راشم کنډیشنل فارمیټینګ ته کلیر رول فرام سلیکټډ سیلز بیا به راشم باټم 10 آیټم زه ورته وایم چې تر ټولو وړوکی عدد راته په دې کې پیدا کړه 1 تر ټولو وړوکی پکې دا دی دویم پکې دا دی دریم پکې دا دی څلورم پنځم دا هماغه خبره ده صحیح ده بیا ورته رالم ابو ایوریج 50 هغه پرسنټ ماته پیدا کړه چې کوم ابو ایوریج وي تاسو ورته دلته ګورئ 429 513 دریدیش او دریدیش دا موږ سره ابو ایوریج 50% صحیح شو بل اوس راځه موږ سره څه شی دی بیلو ایوریج دا اوس موږ سره 50% بیلو 50% د غدونو بیلو موږ ته انتخاب کړو هیله کوم چې په دې به هم پوه شوي یاست ډیټا بار موږ سره موجود دی فار ایگزامپل کوم شان ډیټا بار غواړئ تاسو ډیټا بار کې شو کیږي یو موږ سره ګریډینټ دی بل سره سولید دی سولید مطلب ساده او ګریډینټ مطلب دغه شان یو ډیزاین غوندې لري صحیح شو دې کې اوس موږ ته د ګراف په شکل باندې معلومیږي چې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی ډیر په اسانۍ سره موږ کتلی شو چې دغه عدد لوی دی او دغه عدد کوچنی دی زه دلته راځم لږ ټیکس لیکم تاسو ته زه ورته یم چې دې ته ماته بار راته ورکړه زه بلته راشم ډیټا بار ته کوم شکل بار غواړي زه ورته یم فار ایگزامپل په دې شکل باندې غواړم ما ته اټومیټیکلي هماغه بار راته راکړه یا زه ورته یم چې فار ایگزامپل دا مې هم نه دی په کار صحیح شوه زه بلته راشم دغه مې په کار دی دا به راته راکړي صحیح ده که نه یعنې دومره ترمنځ ډیفرنټ که دا ورته فار ایگزامپل وړوکی کړم 300 دا ما ته اټومیټیکلي دې شکل ته راشي بله خبره موږ سره په دې کې کلر سکیلز دي کلر سکیلز موږ سره مختلف قسمه فارمیټینګ دي فار ایگزامپل زه راشم زه ورته په دغه شکل راته راکړه چې کوم وړوکي وي هغه به په سور شکل کې وي کوم درمیانه وي هغه به یلو کلر کې وي او چې کوم غټ وي هغه به راسره ګرین شکل کې وي د دې خلاف غواړي په دې شکل کې برته وي دغه شان غواړي د دې خلاف غواړي دې شکل کې غواړي دې خلاف غواړي دې شکل کې غواړي دې خلاف غواړي چې کوم ستاسو خوښي هغه ورمنې کلیک کړئ هغه ورمنې اپلای شي آیکن سیټ موږ سره موجود دي کوم شکل غواړي په دې شکل کې تاسو کتلی شي چې دغه شکل تاسو ته ښه دی دا شکل هم پکار دی دا هم پکار دی چې کوم ډیزاین تاسو پکار یې هغه م تاسو کلیک کوئ تاسو به اټومیټیکلي هغه ورباندې اپلای کېږي نیو رولز په ترو باندې زه کولی شم چې نوي رول ورباندې اپلای کړم دې کې موږ سره اول فارمټ آل سیلز بیسډ آن دیئر ویلیوز دي فارمټ آل سیل بیسډ آن دیئر ویلیوز فارمټ سټایل 2 کلر سکیل یا 3 کلر یا ډیټا بار یا آیکن سیټ ټول موږ ویلي زه ورته 3 کلر دي موږ سره موجود دي خو دا دې هم موږ سره په نمبر کې وي دا دې هم موږ سره په نمبر کې وي او دا دې هم موږ سره په نمبر کې وي زه ورته یم هغه عددونه راته سور کلر کې شو کړه چې کوم سلو ته نږدې وي یا سل وي هغه عددونه موږ ته زیړ کلر کې شو کړه چې کوم 500 وي هغه عددونه موږ ته شین کلر کې شو کړه چې کوم زر ته نږدې وي یا زر وي اوکې مې کلیک ماته به اټومیټیکلي دا په دې شکل باندې شو شي همدغه شان بیا زه نیو رول ته راځم دې کې د مختلف قسم ورته ورکولی شو فار ایگزامپل نمبر دی وي پرسنټیج دی وي فارموله ورباندې اپلای کړئ پرسنټایل ورباندې اپلای کړئ زه رالم دې دویم نمبر ته سیل بټوین فار ایگزامپل سیل ویلیو سپیسیفیک ټیس یا ډیټ اکرین یا بلینکس زه ورته یم هغه سیلونه ماته انتخاب کړئ هغې ته راته فارمیټینګ ورکړه چې کوم خالي وي او بلینک وي زه بلته فارمیټ ته راشم فار ایگزامپل دا مې ورته واخیست دا مې اوکې کړه دا مې اوکې کړه اوس خو ماته هېڅ هم نه دي انتخاب شوي که زه فار ایگزامپل دا ورته کلیر کړم ماته به اټومیټیکلي دا یلو شي که زه ورته فار ایگزامپل دا کلیر کړم ماته به اټومیټیکلي دا یلو شي بیا مې ورته انتخاب کړو همدغه شان بیا زه راځم کلیر رول فرام سلیکټډ سیل ته نیو رول ته راځم همدغه شان نو بلینکس هغه سیلونه چې کوم بلینک نه وي کوم خالي نه وي ایررز کوم سیل کې چې ایرر موجود وي نو ایررز چې ایرر پکې نه وي زه ورته یم چې کوم سیل کې ایرر وي هغه ته ماته دغه شان فارمیټینګ راته ورکړه اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک څه مطلب فار ایگزامپل زه رالم از ایکول ټو احمد جمع احمد نوم مې د نوم سره جمع کړو دا خو غلط راځي که نه انټر مې کلیک کړه ماته وایي چې دا غلط دی یا زه فار ایگزامپل دې تش سیل کې ودرېدم زه از ایکول ټو لیکم اے بي سی جمع
70%. دا هم غلط دی، دې ماته هم غلط راکړه. یا فار ایگزامپل دغه شان ته لیکم چې 1 ډیوایډ بای 0 یو تقسیم 0 دا هم غلط راځي کنه. ګوره موږ ته څه ولیکو ډیوایډ بای 0 صحیح شو. د موږ ته ایرر شو که زه فار ایگزامپل دا ورته سم کوم اے بی سی ورته ولیکم ماته به دغه فارمیټ ختم شي، ماته به دغه فارمیټ ختم شي. همدغه شان بیا مې ورته انتخاب کو، بیا رالم نیو رول ته فارمټ اونلی ټاپ اور باټم. دا هماغه خبره ده چې ټاپ 10 آیټم دی وي یا کدی کې چیک ولګي ټاپ 10% به وي. همدغه شان باټم غواړي باټم ورته درکړي. فارمټ اونلی ویلیوز یا فار ایگزامپل ابove below above average below average first standard deviation above. دا هماغه خبره ده چې کوم موږ لږ مخکې وکړه. اونلی یونیک ډوپلیکیټ غواړي که یونیک غواړي، یو شان غواړي که بې مثله غواړي. ډوپلیکیټ مطلب چې کوم دوه دانې ویلیو سره یو شان وي یا دوه نومونه سره یو شان یا دوه پروګرامونه سره یو شان. یونیک مطلب چې بې مثله وي چې هغه بل مثال نه لري. دا هم تاسو استعمالولی شي. همدغه شان په دغه بار کې خبره هم کومه، دا به راشم دا به درته والمه ډیټا بار. دې کې موږ سره یو خبره ده شو بار اونلی. شو بار اونلی مطلب دا چې فار ایگزامپل زه دلته راغلم دا مې ورته انتخاب کړو، زه ورته یم چې دې کې ماته دغه ویلیو مشو که صرف بار راته شو که په دې کې زه به راشم ښه زه به په دې کې راشم مینیج ته او دا به زه ایډیټ کړم ځکه چې دا ورباندې ما اپلای کړی دی. زه بلته راشم شو بار اونلی به ورته والم، دا به اوکې کلیک کړم، دا به اوکې کلیک کړم نو ماته هغه ویلیو ختمه شوه. دلته زه راځم فار ایگزامپل 500 ته لیکم ماته به اتومېټیکلي دا بار غټ شي خو هغه ویلیو به راته پکې نه شو کېږي. دا مې بیا ورته انتخاب کو، بیا زه رالم مینیج ته ایډیټ ته ینه کلیک ستا کوم دا اوکې وکړم ماته به اتومېټیکلي دا بیا خپل حالت ته راشي. صحیح شوه. بیا زه رالم تاسو ګریډینټ غواړئ که نه سولډ غواړئ دا هماغه خبره ده. فار ایگزامپل دا د ما سره په دې شکل کې وي او سولډ بورډر د ما سره په دې شکل کې دا مې اوکې کلیک ماته به اتومېټیکلي هغه ورباندې اپلای شي. هیله کوم چې دا به هم ستاسو ته شوی وي. بل زه نیو رول ته راځم، دې کې موږ سره فارمولا ده. زه کولی شم چې په دې کې فارمولا ورته ولیکم. لایک فار ایگزامپل زه نیو شیټ ته راغلم او دې ځای کې لږ معلومات لیکم، دغه معلومات ما ورته ولیکو. همدغه شان دا مې ورته انتخاب کو، دا ځای زه ورته یم چې څوک په نیم پورژن کې نمبر ولیکي هغه دې ماته ریډ فیل وي. دا شان کنډیشنل فارمیټینګ ته به راشم او په دې کې به راشم نیو رول ته فارمولا ته از ایکول ټو ډېر اسانه دی. از ایکول ټو از نمبر که چېرته نمبر وي چېرته ډي سیل کې خو ته به دا لاک هم ساتي. ته به F4 پریس کړي F4 الفابیټ په لاک کې نمبر به انلاک کړي. کوم مخې ته چې ډالر راغی هغه لاک شو. لکه تاسو دلته اوس ښکاري ای مخې ته ډالر راغلی دی نو ای لاک ته. ای مطلب دا دی چې اف جی ایچ اخوا ته به نه ځي لاندې به راځي. 5 کې اوس ولاړ یم که نه 5 6 7 8 انتر 16 پورې به دا راځي ځکه چې اخري 16 ده. دا بریکټ به ورته بند کړم، فارمیټ ته به زه راشم، دا راته دغه شان که فنډ دې راته دغه شان وي. اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک. اوس که فار ایگزامپل یو کس دې کې نمبر ورته ولیکي 1 2 3 ماته به دا فیل کړي. یا که فار ایگزامپل زه نمبر ته راشم obtain numbers ته دا مې ورته انتخاب کو، نیو رول ته رالم. دې کې زه اوس غواړم چې څوک په دې کې ټکس ولیکي هغه دې ماته انتخاب شي. از ایکول ټو از ټکسټ بریکټ خلاص دا مې ورته انتخاب کو F4 چې اف لاک شي او 5 انلاک وي. فارمیټ ته رالم دا مې ورته زیړ واخیستو او فیل مې ورته فار ایگزامپل سور واخیست. دا مې اوکې کلیک دا مې اوکې کلیک. اوس فار ایگزامپل څوک په دې کې ټکس ولیکي چې فار ایگزامپل ای ماته به اتومېټیکلي دا راته دا مې ورته فار ایگزامپل واخیسته دا به راته واخلي. همدا شان زه ورته یم چې په دې کې ماته هغه سټوډنټس انتخاب کړه چې کوم 2 کسان وي او تر ټولو زیاتې نمبر یې وړي وي. دا مې ورته انتخاب کو، بلته راشم ټاپ 10 آیټم ته به تاسو راشي، دې کې به ورته 2 ولیکئ. وي دا 2 هغه کسان دي چې تر ټولو زیاتې نمبر یې د کسانو وړي دي. همدا شان تاسو کولی شئ چې په یو رینج باندې 2 یا 3 رول هم اپلای کړئ. لکه دې ځای باندې زه ودرېږم ځکه ګوره مینیج ته راشم دې باندې یو رول اپلای دی، بل رول هم ورباندې اپلای کول غواړم. فارمولا ته راشم زه ورته یم که چېرته دغه سیل څوک تشه پرېږدي از ایکول ټو از بلینک ورته ولیکه. دا مو مخکې هم وویلي که نه دې بره ځای کې. همدا شان زه به راشم او دا به ورته انتخاب کړم F4 دا مې لاک اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک. اوس که فار ایگزامپل یو کس دا کلیر کړي دا به اتومېټیکلي موږ ته زیړ باندې شو کېږي. که څوک پکې نمبر ولیکي په دې شکل به موږ ته شو کېږي. خو دا پرنټیبل دي دا پرنټ کېږي. صحیح ده. دې فارمولا کې تاسو زه یو 2 3 اگزامپلس در کوم. زه رالم شیټ نمبر 3 ته دې ځای کې زه لږ معلومات لیکم. د هغې سیل څومره دی او باید ماته دې دغه سیل هم ورته انتخاب شي چې آیا دې کس ته څومره بونس ورکول پکار دي. صحیح ده.
لایک فار ایگزامپل زه دې سیل کې ودرېدم زه رالم ډیټا ته ډیټا ویلیډیشن ته دې کې زه لیست ته رالم دا مې ورته فار ایگزامپل دا نیم ورته انتخاب کو دا اوکې دا مې سره نیم لیست راغی زه به دې ځای کې راځم وی لوکپ فنکشن ورته استعمالوم وی لوکپ فنکشن صحیح شوه خو دا به انشاءالله بیا وروسته راځي هم تاسو صرف ورته وګورئ وی لوکپ دغه ویلیو زه ګورم کوما چیرته ګورئ دغه ټیبل کې ګورم کوما کالم انډیکس نمبر دې کې تا ته کوم کالم درکړي زه ورته یم دویم کالم پکې زما پکار دی کوم شان ایگزیکټ میچ ماته راکړه زیرو هم تاسو ورته لیکلی شئ فالس په ځای باندې بریکټ بند انټر ماته یې 200 راکړه فار ایگزامپل ما ورته ولی انتخاب کو ماته 550 راکړه همدغه شان زه ورمنې یو رول اپلای کوم په دې سیل باندې داسې رول ورباندې اپلای کوم زه ورته یم که چېرته فار ایگزامپل دا سیل لوی شوله د 100 نه او کوچنی شو یا مساوي شوله د 200 سره نو ماته دا راته انتخاب کړه بیا همدغه شان په دې باندې چې کوم اپلای کوم دا به 200 نه لوی او 400 سره به یا مساوي او یا به ترېنه کوچنی دغه شان دا که وګورئ دې سیل دپاره به دا رول وي چې که چېرته دغه سیل دا سیل دا لوی وي د 400 نه او کوچنی وي یا مساوي د 600 سره نو دې ته فارمیټ راته ورکړه دغه شان دا به 600 نه لوی وي خو 800 سره مساوي یا به سره کوچنی دا به 800 نه لوی وي 0 سره به یا مساوي او یا به ترېنه کوچنی وي زه اول په دې باندې اپلای کوم دا به ورته انتخاب کوم راشم کنډیشنل فارمیټینګ ته نیو رول ته فارمولا ته از ایکول ټو اینډ زه بلته اینډ فنکشن استعمالوم ځکه چې دې ته کې موږ سره دوه کنډیشنې دي اینډ موږ دوه کنډیشن دپاره استعمالوم زه ورته یم که چېرته دا سیل لوی شوله د 100 نه کاما همدا سیل کوچنی شوه یا مساوي شو د 200 سره نو دې ته ماته فارمیټ ورکړه دغه راته ورکړه دا مې اوکې واخیسته دا مې اوکې واخیسته اوس که ته راشي فار ایگزامپل دې ته انتخاب کا دې ته زه ودکړ کوم یونس ته ما سل ورته ورکړه دلته فار ایگزامپل یونس ورته انتخابوم یونس سل راته راغله دا رول خو به معنی غلط کړي هلته به مساوي هم ولیکي که نه لوی وي یا مساوي د 100 څخه اوکې مې کلیک کړو اوکې مې کلیک کړو ګوره ماته اتومیټیکلي دا راته انتخاب شو صحیح شو همدغه شان زه په دې باندې هم اپلای کوم is equal to and دا خانه لوی شوله د 800 نه کاما دا خانه کوچنی شوه مساوي شوله د 0 نه دې ته کوم ورکړه دا راته ورکړه اوکې دین اوکې اوس که تاسو راشي فار ایگزامپل دا راته انتخاب کا وی دی 15% بونس دی دا راته فار ایگزامپل انتخاب کا دی وی 25 دی دا راته فار ایگزامپل انتخاب کا دی 15 دی دا انتخاب کا دی دومره دی فار ایگزامپل دی دومره دی فار ایگزامپل عبدالجلیل ته انتخاب کې وی دی 30% بونس دی دا موږ سره یو ټریک راځم دویم ټریک ته ښه دغه معلومات ما ورته ولیکو زه غواړم چې دې ځای کې سمپل سرچینګ دپاره یو رول اپلای کوم دا ورته فار ایگزامپل ما انتخاب کو زه رالم نیو رول ته او په دې ځای کې زه رالم فارمولا ته از ایکول ټو که چېرته دا خانه دا به ته F4 سره انلاک کړي مساوي شو د دې خانې سره د کوم فارمیټ راته ورکړه زه ورته فار ایگزامپل دا راته ورکړه اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک کو اوس زه فار ایگزامپل ورته ولیکم چې علي ماته به علي انتخاب کړي احمد به راته انتخاب کړي فار ایگزامپل کیس به راته انتخاب کړي فار ایگزامپل ذبیح الله دا به راته انتخاب کړي همدغه شان زه ورته وایم چې ماته پوره رو انتخابوه دې دپاره به تاسو څه کوئ تاسو بلته راشئ فار ایگزامپل write program name صحیح ده دا مې ورته ولیکو دا مې دغه شان راوسته زه به دې دپاره داسې کار وکړم چې دا خو به اول کلیر کړم دومره ځای ما ورته انتخاب کړ زه دلته راشم نیو رول ته او دې ځای کې به څه ولیکم is equal to for example دا مې ورته انتخاب کو F4 دې کې ما لیټر لاک او 1 2 3 مې ورته انلاک که دا مساوي شي د دې سره نو ما ته سره ته انتخاب کا دا مې فار ایگزامپل ورته واخیست دا مې اوکې واخیست دا مې اوکې واخیست سوري دې ځای کې موږ پروګرام نیم لیکلی و
دلته موږ ورته نیم انتخاب او ځکه دلته موږ نیم کالم انتخاب کړی وو. که تاسو چې فار ایگزامپل پروګرام دې موږ ته ولیکل شي نو تاسو هغه نیم په ځای باندې ورته پروګرام انتخاب کړئ. زه دلته رالم زه ورته چې فار ایگزامپل اکسس ماته انتخاب کړه ماته به اتوماتیکلی دا انتخاب شي. فار ایگزامپل ایکسل ماته انتخاب کړه ماته به اتوماتیکلی ایکسل انتخاب شي. ورډ راته انتخاب کړه ماته به اتوماتیکلی پورا رو راته انتخاب شي. یو بل خبره هم په دې کول پکار دي. فار ایگزامپل زه ورته ډبلیو ولیکم نو ډبلیو سره هیڅ هم انتخاب نشو. زه ورته چې کوم یو کې ډبلیو موجود وي ماته دې هغه انتخابیږي. یا که فار ایگزامپل زه ورته ولیکم چې ای سی سی چې کوم کې موجود وي هغه دې ماته انتخاب شي. نو دې دپاره الکتریک ته ضرورت دی. تاسو ورته غوږ ونیسئ یو ځل دلته سیلونو کې کوو چې دلته آیا نتیجه ورکوي که نه ورکوي. که دلته نتیجه ورکوو هغه به موږ کاپي کړو هغه به هلته موږ کنډیشنل فارمټینګ فارموله کې به پیسټ کړو. هلته موږ سره فنکشن ته سرچ کراته فایند ټکس کوم ټکس دا یو دا به ته لاک کړي لکه چې دا لاندې لاړې شي. کوم ځای کې سرچ کې زه ورته یم چې دې ځای کې کاما اول نه سټارټ شي انټر. بس تاسو لاندې راشي او درې کالم به دې خواته لاړ شي. ګورئ اوس موږ ته یو شو کېږي. زه ورته یم چې ما ته زیډ وګوره. زیډ که تاسو وګورئ دلته دی دې ځای کې دی دې ځای کې دی. زه ورته یم چې کوم ځای کې ایرر شو کېږي هغه ځای کې ما ته ایرر مه راوله بلکې هغه ځای کې ما ته فالس راوله. دا فنکشن موږ مخکې وهم ویلي. زه ورته ایز نمبر لیکم. که چېرته نمبر وي هغه دې موږ ته ټرو وي که چیرې نمبر نه وي هغه دې موږ ته فالس وي. نو ګورئ موږ ته دا فالس شو. زه به اوس دا ډرګ کړم دې خواته بیا هم ډرګ کړم. چې کوم یو نمبر و هغه موږ ته ټرو شو چې کوم نمبر نه و هغه موږ ته فالس راغی. خو که اوس فار ایگزامپل دا ورته زه خالي پرېږدم نو موږ ته ټول ټرو شو. زه ورته یم چې کله دا خالي وي نو دا دې هم خالي دا دې هم فالس وي. ته به راشي دې ځای کې ورته اینډ ولیکي. دا یو سیل دا به فور سر لاک کړي. دا نوي مساوي د خالي سره دا نوي مساوي د خالي سره او همدا شان دا خپل فنکشن ورته پرېږدي. د اینډ کې به ورته ودرېږي بریکټ به ورته بند کړي انټر. اوس تاسو ته صحیح شو دا فنکشن عملي شوه. ګورئ ورته دا اوس موږ سره ټول فالس شو. فالس مطلب دا دی چې اوس به تاسو ته یو هم نه انتخابېږي. نو دا به موږ سره فنکشن همدغه فنکشن به موږ دې ځای نه کاپي کړو. کنټرول سی کاپي دا به ورته انتخاب کړي او نیو رول دیس ون دلته به ورته پیسټ کړي. دا به پیسټ کړه که نه. زه به اوس راشم فارمیټ ته دا به ورته والم دا به اوکې کړم دا به اوکې کړم. اوس که زه فار ایگزامپل زیډ ورته ولیکم ماته به اتوماتیکلی انتخابېږي. ډبلیو ورته ولیکم ماته به اتوماتیکلی انتخابېږي. فار ایگزامپل ډبلیو او مې ولیکه دا به راته انتخاب شي. ډبلیو آی مې ولیکه دا به راته انتخاب شي. 40 مې ولیکه دا به راته انتخاب شي. فار ایگزامپل 00 مې ولیکه دا به راته انتخاب شي. صحیح ده که نه. همدغه شان که تاسو وګورئ نو موږ ته اوس دا لیټر سرچینګ په دې کې وشو. هیله کوم چې دا به هم ستاسو یاد شوی وي. بل شي ته رالمه بل اگزامپل وګورئ. زه دلته راځم فار ایگزامپل دغه ځای مې ورته انتخاب کړو دا ځای مې ورته انتخاب کړو. زه راځم فار ایگزامپل نیو رول ته رالمه فارموله ته رالمه. زه ورته چې فار ایگزامپل که دغه سیل دا مساوي شوله د دې سیل سره زه به دا F4 سره لاک کړم خو نمبر به لاک کړم. کاما دا سیل مساوي شوله د دې یو سره F4 سره به زه دا لاک کړم خو لیټر به زه به دې کې لاک کړم. صحیح شوه ځکه چې دې خواته رانشي او لاندې دې ځي. فارمیټ ته به زه راشم دا به ورته والم دا به اوکې کړم دا به اوکې کړم ماته به اتوماتیکلي هماغه راته انتخاب شي. صحیح شو. زه ورته یم چې فار ایگزامپل ماته هغه سیل انتخاب کړه چې کوم جولای ده او 2013 کال دی. تا ته وایي چې 2013 کال ده دا یو دی. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. همدغه شان یو بل اگزامپل در کومه د شیټ نمبر 6 ته رالمه. زه غواړم چې هر یو دلته بیل بیل سټارونه په دې سیلونو کې ورته ورکړم. زه به دا څنګه استعمالومه. زه به دلته اول ځان سره کار وکړم. څنګه کار از ایکول ټو فار ایگزامپل زه ورته وایم چې اف که چیرته D4 دا خانه دا مې F4 سره لاک کړه خو لیټر ما دې سره لاک کړه چې دې خوا زه ډرګ کومه باید دا دې خوا رانشي لاندې دې ځي. دا یو که چیرته لوی شو یا مساوي شو دې سره زه به دا لاک کړم F4 نمبر به لاک کړم او الفابیټ به نه لاک کوم ځکه چې لاندې دې نه ډرګ کېږي او رایټ خواته دې ډرګ کېږي. که دا فار ایگزامپل لوی شو یا مساوي شو د دې عدد سره نو ماته یو راکړه په دې خانه کې
او که داسې نه شو 0 راته راکړه. ګورئ که تاسو وګورئ موږ ته یو راکړه. اوس که زه فار ایگزامپل دا ډرګ کړم دې خوا ته، فار ایگزامپل دې خوا ته ډرګ کړم، ما ته ګوره دې کې راته 0 ورته راکړه، دې کې 0 ورته راکړه. دلته موږ ته بیا 0 راکړه، خو دې کې تاسو وګورئ ته موږ سره 2.5 دي، یعنې هغه 5 یې هم ماته په 0 کې حساب کړه، هغه نیمه روپۍ هم ماته په 0 کې حساب کړه. دې دپاره به تاسو راشئ دې 0 کې لږ خبره شته. دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ اف که چېرته انټیجر د دې خانې، ته به دا به 4 سره لاک کړي، خو کوم یو به یې لاک کړي؟ لیټر. که چېرته انټیجر د دې خانې، دا مې ورته بند کړه، مساوي شو د دې خانې، دا به ته به 4 سره لاک کړي، خو څه شی به لاک کړي؟ لیټر -1 سره. که چېرته دا عدد د دې انټیجر مطلب دا اصلي چې کوم عدد دی که نه، اشاریه نه دې خوا ډیسیمل نه دې خوا ته، دا عدد دی که چېرته مساوي شو چې د دې نه یو کم کړي، دې نه چې یو کم کړي، نو بیا څه درته ولیکي؟ بیا زه ورته وایم چې موډ یې راته کړه. موډ مطلب دا دی چې تاسو ته به اشاري عدد درکړي. د کومې خانې اشاري عدد ورکول غواړي؟ د دې خانې. 4 سره به ته دا بیا لاک کړي، خو چې نمبر لاک کړي، سوري چې لیټر لاک کړي. موډ د دې خانې په کوم باندې تقسیم که؟ په یو باندې راته تقسیم که. چې په یو باندې تا تقسیم کړي نو تا ته به 0.5 درکړي. صحیح شوه؟ او که داسې هم نه شو 0 ته ورکړه 1 2 دا به لاک کړي F4 او لیټر به لاک کړي. اوس ته راشه دې خوا یې ډرګ کړه، لاندې ډرګ کړه، نو ګوره اوس موږ ته 0.5 راته راکړه. همدغه شان زه به راشم دا به لاندې ډرګ کړم، ما ته به ټولو کې هر یو عدد راته راکړي. بس دا موږ سره فنکشن دغه به ورته کاپي کړي، دلته به ورته پیسټ کړي، بس دا به لاندې ډرګ کړي او دې خوا ته به هم ډرګ کړي. صحیح شوه؟ باډر به ورته واخلي او دې کې به راشي آیکن ته، دې کې به دغه سټارس ورته والي او بیا به راشي همدغه آیکن ته، شو آیکن اونلی. اوکې مې کلیک کړو نو موږ ته به ګوره هغه ځه سټار شو شي. صحیح ده که نه؟ ډبل کلیک ډبل کلیک ډبل کلیک ډبل کلیک. هیله کوم چې دغه ټریک به هم ستاسو د شوی وي. دا موږ سره چې فنکشن ستا یاد وي دغه قصې به تاسو ته ډېرې زیاتې اسانېږي. ګوره تاسو ورته وګورئ دې کې موږ سره 2 دي، دې کې سره 3 دي، 2.5 دي، هلته موږ سره 3 دي، دې کې موږ سره 4 دي، دې کې سره 2 دي، دې کې سره 1 دی، دې کې سره 1.5 دی. دا موږ سره دا فنکشن. بل ځل علامه شیټ نمبر 7 ته دې کې تاسو ته یو بل یو ټریک اپلای کوم، په غور سره غوږ ورته ونیسئ. زه غواړم چې په دې ټریک کې تاسو ته اټینډنس په اړه باندې معلومات درکړم. زه دغه معلومات ورته لیکم، ښه دغه فارمټ مې ورته ولیکو، دا مې ورته ټول انتخاب کړو، نو مې اوکې ورته واخیست. دلته موږ سره منت او دا را سره راغله. کنټرول سیمیکالن ورته واخلئ، اوله میاشت به تاسو دلته ورته ولیکئ 1/1/2023 او دا ورته انتخاب کړئ ټول او دلته به راشئ فیل ته. خیر دا به وروسته هم وایو انشاءالله. صحیح شوه؟ منت راته چینج کړه، اوکې مې کلیک ما ته به اتومیټیکل دې کې منت راته چینج کړي. دا مې ورته انتخاب کړو، زه ورته وایم چې په دې کې موږ ته څه راکړه، ته کسټم ته راغلم او دې کې مې ته 4 ځله ډي واخیست، سوري مې ورته واخیست، منت یې راته راکړه. دلته به زه راشم از ایکول ټو دا خانه راته راکړه، خو دې کې زما څه پکار دی؟ دې کې زما ډي ډي پکار دی، هماغه ډي ډي بلته ورته ولیکي. بس دې بله خانې کې ودرېږم، از ایکول ټو دا خانه جمع یو، دا مې ورته واخیستو، دا به دغه شان ډرایګ کړم. صحیح شوه؟ ټول مې ورته انتخاب کړو او ټول به یو ډیزاین کې راولم، ټول سره یو شان شي. همدا شان دې ځای کې ودرېږم، از ایکول ټو ټیکسټ دا راته راکړه کوما. همدا شان تاسو به ډي ډي ورته 3 ځلې ولیکئ، انټر. ګوره موږ ته یې ډي ډي راته راکړه، دا مې ټول دې خوا ته ډرایګ کړو، دا دغه شان راغله. صحیح ده؟ دا مې ورته انتخاب کړو. زه ورته وایم چې په دې کې کوم فرایډې والا کالم دی هغه دې ما ته اټومیټیکلي په خپله باندې سلیکټ وي. نو به راشم نیو رول ته او په دې ځای کې به راشم دلته، دې ځای کې به څه ورته ولیکم از ایکول ټو فار ایگزامپل دا خانه که چېرته F4 او F4 دا که مساوي شوله د FRI سره، نو
کوم فارمیټ راته ورکړه فار ایگزامپل دا راته ورکړه اوکې مې کلیک ماته اتوماتیکلی هغه فرایډې والا راته انتخاب کو. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. دې کې ډېرې زیات اګزامپلز شته دی، غواړو چې لږ مخکې لاړ شو او نور کار وکړو. همدغه شان بل کمانډ موږ سره په دې کې څه شی دی کلیر. کلیر کې موږ سره څلور خبرې دي. کلیر رول فرام سلیکټډ سیل، چې کوم سیل ته انتخاب کړی دی هغه سیل څخه راته دغه رول کلیر کا. لایک فار ایگزامپل زه دې ځای ته رالم دغه سیل ورته ما انتخاب کو، زه ورته رالم فار ایگزامپل کلیر رول فرام سلیکټډ سیل، صرف دغه سلیکټ شوي سیل څخه راته دغه رول کلیر کا. دینه کلیر شو، په دې لاندې کې شته دی دې سیل څخه کلیر شو. بل خبره موږ سره په دې کې څه شته ده کلیر رولز فرام انټایر شیټ، د ټول شیټ څخه راته دغه رول کلیر کا. دې باندې تاسو کلیک کړئ ټول شیټ څخه رول کلیر شو، د بل شیټ کې به خپل رول وي، دې کې به خپل رول وي، دې کې به خپل رول وي، د نورو شیټونو څخه کلیر نشو. همدغه شان بل خبره موږ سره څه شته ده کلیر رولز فرام دیس ټیبل، د دغه ټیبل څخه راته رول کلیر کا. لایک فار ایگزامپل دا ورته ما انتخاب کړ، زه غواړم چې د ټیبل ورته ورکړم، دغه ټیبل ما ورته ورکړ. صحیح شو، دې باندې ما رول اپلای کړ. زه رالم فار ایگزامپل دغه رول مې ورباندې اپلای کړ. صحیح شو، زه ته چې دغه ټیبل څخه ماته رول کلیر کا، زه بل ته راشم کلیر رول فرام دیس ټیبل، دغه ټیبل څخه ماته رول کلیر شي. بل خبره موږ سره په دې کې څه شی ده کلیر رولز فرام دیس پایوټ ټیبل. دا مې فار ایگزامپل پایوټ ټیبل ته کنورټ کو، زه ته چې دغه پایوټ ټیبل څخه راته دغه رول کلیر کا، زه به راشم کلیر رولز ته کلیر رول فرام دیس پایوټ ټیبل، پایوټ ټیبل نه به دغه رول کلیر شي. بل خبره موږ سره مینیج رولز ته، مینیج رول په تر منځ کولی شم چې نوی رول کریټ کړم یا په دغه رول کې ایډیټینګ کوم یا دغه ډیلیټ کړم یا دغه مخکې دغه وروسته بودم. زه ورته شیټ 1 کې چې کوم یو رول دغه ماته راوله، شیټ 1 کې دا رول اپلای شوي دي، فار ایگزامپل شیټ 2 کې دغه رول اپلای شوي دي، یا فار ایگزامپل شیټ 6 کې فار ایگزامپل دغه رول اپلای شوي دي. همدغه شان مختلف قسمه رولز تاسو کولی شئ چې په دغه بوک کې د هر یو شیټ څخه راولئ. همدغه شان په دې کې موږ سره بله خبره سټاپ اف ټرو ده. سټاپ اف ټرو مطلب دا دی فار ایگزامپل دلته شیټ ته رالم او دغه ځای ما ورته انتخاب کو is equal to range between for example 100 and this one control C alt ES V enter. دې باندې ما فار ایگزامپل ته رالم دې ته مې فار ایگزامپل ګریټر دین مې ورته ورکړه، زه ورته مې هغه عدد ماته پیدا کړه چې هغه د 100 څخه غټ وي، فار ایگزامپل 90 څخه غټ وي، دا مې ورباندې راوستم. یا فار ایگزامپل همدغه مې ورته انتخاب کړه، دې باندې ما یو بل رول هم اپلای کړ چې هغې ته وایي دیس رول. همدغه شان بل رول ورباندې اپلای کوم لیس دین، زه ورته مې هغه عدد چې هغه کوم کوچنی وي د 10 څخه، کوچنی وي فار ایگزامپل د 100 څخه، هغه دې ماته دغه شکل کې وي. فار ایگزامپل چې هغه کوچنی وي د 10 نه 15 نه، نو ماته دغه دوه راته انتخاب کړه. اوس به زه راځم فار ایگزامپل مینیج رول ته، زه راځم زه ورته یم چې دغه رول ماته هله اپلای کړه چې کله دا ټرو وي، دې نه مې چک ایسته کړه، دې نه مې چک ایسته کړه. فار ایگزامپل زه ورته یم چې دغه رول ماته ډیلیټ کړه، نه مې ډیلیټ کړه. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ اپلای کړه، زه اوس دا ورته انتخابوم مینیج سټاپ اف ټرو، دا مې اوکې کلیک. ګوره که تاسو ورته وګورئ نو له دې څخه هغه رول راته کلیر شو سټاپ اف ټرو. صحیح ده، زه ورته یم نه دغه شان دې نه کېږي، دې کې مې چک ورته ولګاو، دا مې اوکې ورباندې کلیک کړو، نو ماته اوس ورباندې دغه بهرني رول اپلای دي. صحیح شوه، یعنې فرست تاسو کوم یو غواړئ چې هغه ورباندې اپلای کړئ، اولینی غواړئ که دویمینی غواړئ. هیله کوم چې په دې باندې ما هم پوه شوي یاست. فارمټ از ټیبل په تور منځ کولی شم چې دغه سیل ته یا دغه رینج ته فارمټ ورته ورکړم، کوم فارمټ غواړئ، لایټ غواړئ، میډیم غواړئ یا ډارک غواړئ. نوی ټیبل جوړول غواړئ دغه شان یې جوړ کړه. فار ایگزامپل هول ټیبل، ټول ټیبل ته څه شی ورکول غواړئ، زه ورته ټول ټیبل ته راته آوټ سایډ او انسایډ بورډر راته ورکړه. فرست کالم سټریپ، لومړني کالمونه یعنې اول بیا دریم بیا څلورم بیا همدغه شان. صحیح شو، زه ورته همدغه دې ماته په دې فیل کې وي. سیکنډ کالم سټریپ یعنې دویمیني کالمونه، جفت کالمونه، دا دې ماته په دې شکل کې وي. فرست رو اولنۍ روګانې فار ایگزامپل په دې کې دې وي. سیکنډ رو دویمینۍ روګانې جفت روګانې، دا دې ماته په دې شکل کې وي. لاست کالم دې فار ایگزامپل راته په دغه شکل کې وي. فرست کالم دې راته فار ایگزامپل په دې شکل کې وي. ټوټل رو فار ایگزامپل دغه شان تاسو مختلف قسم ورته ورکولی شئ. فرست ټوټل رو، لاست ټوټل رو. سیټ از ډیفالټ ټیبل کویک سټایل فار دیس ډاکومنټ. دې مطلب دا دی ملګرو چې کله تاسو کنټرول ایل پریس کوئ، کنټرول ایل دا د ټیبل شارټ کټ دی. څه شو کنټرول ایل دا چې کله تاسو فار ایگزامپل پریس کوئ،
تاسو ته اتوماتیکلی همدغه ټیبل باندې اپلای کیږي، همدغه ډیزاین ور باندې اپلای کیږي. زه غواړم دا راته کلیر کړه، تاسو به کلیر باندې کلیک کې فارمټ ورته ورکول غواړئ، ورته بس دا اوکې شو، بس دا اوکې شو. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ تاسو ته اتوماتیکلی همغه ډیزاین دې ځای ته راغلی وي. دا دې په کار دی نه دی په کار، دغه شان دی په کار دی، دغه شان دی په کار دی، کوم شان دی په کار تاسو اتوماتیکلی په همغه شکل باندې راځي. که زه فار ایگزامپل کنټرول ال پریس کړم نو ما ته اتوماتیکلی دا په دې ډیزاین باندې راځي. که زه فار ایگزامپل راشم کنټرول ټي پریس کړم نو ما ته به دا په دې شکل باندې راځي. کنټرول ټي هم شارټ کټ دی او کنټرول ال هم شارټ کټ دی. زه ورته چې ما ته دغه ډیزاین چینج شي، زه په دې باندې رایټ کلیک کوم، دلته موډیفای ته راشم، زه غواړم چې دا ډیزاین چینج کړم، دا فار ایگزامپل کلیر کا، دا فار ایگزامپل کلیر کا، یا زه ورته چې کله زه کنټرول ال پریس کوم یا کنټرول ټي پریس کوم ما ته خپل بای ډیفالت د مس ایکسل والا خپل ډیزاین راته راځي. تاسو به دې نه چې کیسه کې دا به ورته واخلئ. بل خبره مون سره به دې کې څه شته، پایوټ ټیبل لپاره سټایل جوړول غواړئ، او ما خبره ته پایوټ ټیبل لپاره هم سټایل جوړول شي. سیل لپاره سټایل جوړول غواړئ، فار ایگزامپل دغه سیل مو ته انتخاب کو، زه ورته چې صرف دغه سیل لپاره ما سټایل جوړ کا، نارمل دی وی، بیډ دی وی، ګوډ دی وی، کوم شکل کې دی، ډیټا ان موډل دی وی، دغه شان ډیزاین دی وی، یا هډینګ ورته ورکول غواړئ، یا فار ایگزامپل کاما والا دی وی، کاما کرنسی والا دی، ټول خبرې مونږ کړې دي. نیو سیل سټایل، نوې سیل سټایل جوړول غواړئ، فار ایگزامپل دغه مې نیم ورته ورکوم، بل تراشم فارمیټ ته دغه مو سره فونټ دی، فار ایگزامپل دا مې ورته ورکوم، بارډر مې ورته دا ورکوم، فیل ورته فار ایگزامپل دا ورکوم، پروټیکټ لا موږ دې دا به ان شاء الله به وایو، دا مې اوکې کلیک کوم، دا ټول خبرې مو ته پکې راغلې. فار ایگزامپل بارډر دی نو په کار دی نه چې څنګه فونټ دی نو په کار، فونټ دی موږ سره جنرال راشي، زه ورته نه چې کوم ما ورته کوم ما په کار دی، دا مې اوکې ورته کلیک کوم، د بوس راشي ماته اتوماتیکلی ما ډیزاین راته دې ځکه راغلی وي. بل خبره مو سره به دې کې څه شته، مرج سټایل، که زه فار ایگزامپل کنټرول ان نیو ته زه رالم دې ځکه مو سره ما سټایل نوی راغلی، زه غواړم چې هغه سټایل دې څخه هم راولم، زه بل تراشم مرج سټایل باندې به کلیک کوم، کوم یو کیو زورته بوک 1 کیو، ته مې اوکې ورته کلیک کوم، ماته اتوماتیکلی هغه دې ځای ته راته راشي. هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. دا مو سره لینتي ویډیو، هیله کوم چې دغه معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که دغه ویډیو مو خوښ شوي د لایک بټن ضرور بس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ.